بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، دا پی ټی وی نېشنل دی او تاسو ګورئ د نن خبر. زه یم تاسو کوربه فرید الله خان. کتونکو، نن چې کوم مهم خبرونه دي موږ سره، نو په هغې کې د صدر مملکت د چین دوره ده، ورپسې ډیر اهم خبر چې دی هغه د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ دفاعي معاهده او دغه شانتې نور د دغې معاهدو د دغې دورو په د ملک په معیشت باندې او د ملک په دفاع باندې اثرات دي، او بیا د دغې معاهدو او د دغې سفارتي کامیابو په همسایه ګاونډي هیوادونو باندې اثرات څه دي، په دغه باندې به خبره کوو. سټاک ایکسچینج کې څومره پیشرفت شوی دی او د دغې معاهدو د دواړو د چین او د سعودي عرب سره دغه دورو او معاهدو د دې له کبله به د پاکستان معیشت ته څومره فایده رسي او د دې سره به دلته کې د روزګار څومره موقع پیدا کیږي. که موږ وګورو نو یو طرف ته چین سره د سی پیک معاهده ده او د سی پیک د لارې نه دغه سره تړلې نورې معاهدې دي، تجارتي معاهدې دي د دواړو ملکونو ترمنځ. ورسره چې بیا موږ ډیر اهمه کومه کامیابي پاکستان په سفارتي توګه باندې موندلې ده، نو هغه د سعودي عرب سره دغه دفاعي معاهده ده. په دغه باندې به خبره کوو کتونکو. او بیا په غزا کې چې کوم صورتحال دی، چې کوم د اسرائیل اخوانه کوم ظلم روان دی، په هغې باندې به خبره کوو چې دغه دی. خو که موږ بل طرف ته وګورو کتونکو، نو د یورپي ملکونو او مختلف ملکونو ترمنځ په دغه باندې ډیر زیات خفګان ښکاره کیږي او په زرګاو لکو خلک چې دي نو هغه راوځي او احتجاج کوي. بلکې که موږ دا وګورو چې سپین، استرالیا، بلجیم او داسې نور یورپي ملکونه تر دې حده پورې چې په برطانیه کې، په امریکا کې او په دغه نورو ملکونو کې هم عام خلک راوتی دي او د اسرائیل دغه ظلم او بربریت او جارحیت چې دی د دې غندنه کړې ده او مسلسل لګیا دي دغه احتجاج کوي او د خپلو ملکونو نه دا غوښتنې کوي چې په دغه اسرائیل باندې چې دی هر قسمه پابندي ولګوي او د اسرائیل چې کوم دغه وزیر دفاع دی، پرایم منسټر دی نتنیاهو، هغه د جنگي جرمونو په دغه کې عدالتونو ته دی راکاږي او هغه ته د حق شانتې سزا ورکړي څنګه چې مخکې شوي دي. دغه شانتي اقوام متحده هم د دغه غندنه کړې ده او دغه سلسله روانه. کتونکو، په دغه باندې به هم خبره کوو او قطر چې دی نو د قطر په حواله به هم خبره کوو چې هغه اوس د خپل دفاع لپاره نورې لارې لټوي او خپل اکانومي چې دی نوره مضبوطوي. لومړی خبر موږ د صدر د دورې اخلو چې چین کې صدر آصف علي زرداری د چین دوره کړې ده او مختلف چې کوم دغه دي ځایونه دي هغه کتلي دي، مختلف وفود خاص کر د کمیونست پارټۍ د مشرانو سره هغه لیدل کړي دي، مختلف تجارتي معاهدې چې دي د هغو حوالې سره خبرې اترې کړي دي. که موږ وګورو نو د چین سره سی پیک چې موږ ته وایو، بلکې چین دې ته بیلټ اینډ روډ دا منصوبه وایي او دا سی پیک د دغه یو برخه ده او دغه چې دی دا نورې هم د دې د لاندې نورې منصوبې دي چې په هغې کې د چین خاص کر دغه کوشش دی چې پاکستان کې ټیکنیکل ایجوکیشن چې دی دا پروموټ کی او خاص کر د انفارمیشن ټیکنالوجي په حواله باندې مختلف پروجیکټ دي چې هغې ته وده ورکړي. ایګریکلچر باره کې چین سره چې کومې معاهدې شوي دي یا کېږي لګیا دي چې دغه معاهدې سرته ورسوي او د دغې په رڼا کې د پاکستان چې کوم بنجر ځمکې دي یا په پاکستان کې چې کوم کرکیله ده هغې ته وده ورکړي او داسې نوې طریقې، داسې نوې مشینري دغه کې چې هغه د پاکستان په فایده کې وي او دغه ایګریکلچر چې دی دغه پروموټ شي. بیا که موږ وګورو نو په مختلف سټریټیجیک پارټنرشپ کې هم چین چې دی د پاکستان، بلکې همدغه وایو چې په دې ریجن کې د پاکستان او د چین چې کوم تعلقات دي نو دا د پخوا راسي دي او چین په هر مشکل دور کې د پاکستان مرسته کړې ده او دا اوس چې کوم انډیا سره چې کوم جنګ په دغه کې هم دغه شانتې دی چې چین چې دی نو خپل اخلاقي مدد چې دی دا پاکستان سره کړی دی او په دغه انډیا سره ډیر زیات تکلیف هم رسیدلی دی.
کتونکو د صدر د دې دورې نه پس امکان لري چې دغه معاهدې چې دي کاغه د ماین او منرلز په حواله باندې دي او کاغه د سیپیک یا د سیفیک د لاندې چې کوم نورې معاهدې دي د هغې په رڼا کې په دغه کې به دغه پرمختګ کیږي او دغه شانتې د چین په تعاون باندې پاکستان کې هغه ادارې چې هغه په آی ټي کې کار کوي، هغه په روډ کنسټرکشن کې کار کوي، هغه په ډیفنس کې کار کوي، نو د یو شانتې یو ځای په شریکه چې کوم کار کیږي د هغې فایده به چین ته هم رسي او پاکستان ته هم. خو د ټول نه غټه خبره ده چې د صدر آصف علي زرداري دغه کوششونه دي چې دغلته کې د جدید ټیکنالوژي او د جدید علم کاغه په میډیسن کې دی، کاغه په انجینیرینګ کې دی او کاغه په ایګریکلچر کې دی چې دغه نوې جنریشن ته دغلته کې هغه تربیت ورکړي چې دلته هغوی راشي پاکستان کې او د خپل ملک ترقی کې خپل کردار ادا کړي. کتونکي دویم خبر موږ سره د وزیر اعظم دوره ده د سعودي عرب او که موږ وګورو نو د پاکستان پرایم منسټر لومبی کس و چې د په قطر باندې د اسرائیل د حملې نه پس قطر ته رسېدلی و، هغوی سره د خپل هر قسمه تعاون چې دی هغه یقین دهاني کړې وه. بیا سعودي عرب سره چې کله پرایم منسټر سعودي عرب ته لاړلو نو یو شاندار استقبال دغه وشولو او بیا یو داسې معاهده وشوله چې په هغې باندې لکه د فخر خبره دا ده چې کوم زموږ مقدس ځایونه دي د مکې او د مدینې د هغې بحیثیت مسلمان زموږ دپاره دا د ټولو نه غټه خبره چې د هغې د حفاظت ذمهواري چې دی هغه پاکستان ته حواله شوې ده. د پاکستان او د سعودي عرب دغه معاهده چې ده په دغه کې چې کوم لومبی شک مخې ته راغلی دی نو هغې د ډیرو خلکو دغه تحفظات مخې ته راغلي دي او هغه دا دی چې که فرض کړه په سعودي عرب باندې چېرته څوک حمله کوي نو دغه حمله به داسې ګڼل کېږي لکه په پاکستان چې حمله وي. بیا دغه شانتې که په پاکستان باندې څوک حمله کوي نو دا به سعودي عرب داسې اخلي لکه چې په سعودي عرب باندې حمله کیږي. نو کتونکو دغه د که موږ دې معاهدې ته وګورو نو په دې باندې صرف د انډیا لخوا نه چې دی نو تحفظات دي او هغه تحفظات هم داسې دي چې کله پاکستان دا نه دی ویلی چې په انډیا کې د اسرائیلو چې دی مختلف ځایونه دي او د هغوی د ټریننګ یا د هغوی د ریفریشمنټ دپاره مختلف د انډیا په ښارونو کې هغوی دپاره ځایونه ټاکلي دي یا بیا که فرض کې دغه مئی کې چې کوم یو څو ګنټې جنګ شوی یو څو ورځې جنګ شوی نو په هغوی کې اسرائیل چې دی نو ښه برابر د هغوی ډرونز چې دي استعمال شوي دي، د هغوی هر یو ټیکنالوژي استعمال شوې ده. مونږ لکه پاکستان کله هم دا نه دی ویلی چې دا بل ملک باندې الزام نه دی لګولی، خو چې کله نه دا معاهده شوې ده نو یو خو په مودي حکومت باندې بې انتها تنقید را روان دی او کتونکو دا معاهده به داسې وي چې لکه مودي خو بلا دورې کړي دي د یو ای ای او د نورو ملکونو د میډل ایست د نورو ملکونو، خو دا یو داسې معاهده ده چې دا به رو په قدر د حمله چې ده نو زما په خیال دا به د میډل ایست نه او د اسلامي ملکونو نه به دا د انډیا د ویستو باعث جوړیږي. که موږ وګورو نو ډیر زیات یورپي ملکونه دی چې هغوی د اسرائیل سره تجارتي تعلقات چې دی نو هغه ختم کړی دی. سپین خو باقاعده چې کوم د دفاعي سامان د اخیستلو والا معاهدې وي هغه یې دغه کړی دی. ایون په 2026 کې چې کوم د فوټبال میچ به کیږي نو د هغې نه هم هغوی که فرض کې د اسرائیل ټیم په هغې کې وي نو هغوی په دې هم غور کوي د هغوی د پرایم منسټر او د سپورټس منسټر چې کوم بیان مخې ته راغلی دی نو په دغې هغوی دغه کوشش کوي چې د دغې میچ نه دغه اسرائیل چې دی بهر کی. بیا کتونکو په یونایټډ نیشن کې که موږ وګورو نو په یونایټډ نیشن کې هم دا کوششونه روان دي چې یاره په اسرائیل باندې پابندي ولګي، خو ډیرو ملکونو داسې وکړل چې هغوی دغه خپل تجارتي معاهدې چې دي نو یا ودرولي دي یا په دغې غور شروع کړی دی چې یاره اسرائیل سره او په خپله د اسرائیل چې کوم پرایم منسټر دی نتنیاهو نو هغه دا تسلیم کړی ده چې اسرائیل چې دی نو آیسولیشن یوازې کیږي په دنیا کې
د دنیا ډیر ملکونه داسې دي چې د هغې د اټراسټي د ظلم او د بربریت د وجې نه د هغې نه یو طرف ته کېږي. کتونکو پرایم منسټر چې کوم د سعودي عرب سره کومه معاهده شوې ده یوازې دا نه ده چې دا دفاعي معاهده ده او دې کې به صرف یو بل جنگ بلکې د دې د لاندې به د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ مختلف تجارتي وفتونه ځي راځي. سعودي عرب په پاکستان کې په مختلف سیزونو کې په مختلف شعبو کې انویسټمنټ کوي او د هغه انویسټمنټ فایده چې ده هغه به یقیني طور باندې پاکستان ته او د پاکستان خلکو ته راځي. دقه یو وجه وه کتونکو چې د پاکستان سټاک ایکسچینج چې دی یو پازیټیو خبره مخې ته راغله د جنگ او د صلح او د خبرو نه پس چې دغه یو معاهده شوې ده د اکانومي سټیبل شوله سټیبلیټي د وجه نه په سټاک ایکسچینج کې یکدم تیزی راغلی ده. کاروبار چې دی نو هغه تیز شوی دی لګیا دی تیزیږي. کتونکو اوس پاکستان همدقه طرف ته روان دی چې د سټاک ایکسچینج د دې تیزی نه پس او د سعودي عرب د متوقع انویسټمنټ د راتګ نه پس چې دی نو ټوله هغه پیمنټ چې دی ادایګي چې ده نو هغه په ډیجیټل طریقې باندې د کولو تابع کړې ده. اوس به دغه اگر چې دا سموده مخکې شوی خو پریکټیکلی اوس به دغه ټول پیمنټ چې دی نو هغه به ډیجیټل کیږي او کله چې پیمنټ ډیجیټل وي نو په هغې کې د امبیزلمنټ یا د کرپشن یا د مس یوز هغه کم شک شبه چې وي هغه د منځ نه لاړی شي. نو دغه د سعودي عرب سره چې کوم معاهده وه دا د هغې نتیجه ده چې انډیا کې چې کوم د انډیا اپوزیشن پارټۍ دي نو هغوی همدقه یو خبره کوي چې مودي حکومت چې دی دا په سفارتي توګه باندې ناکام شوی دی او ورو چې نور کوم د میډل ایسټ ملکونه دي نو هغوی به هم ورو د انډیا نه شاته کیږي. او د هغې وجه دا ده چې په قطر کې د امریکې د ټول مضبوط ملک چې دی امریکا ده د هغې بیس او هر یو څیز د هغې دفاعي سیسټم د قطر دا حکومت دا خیالو چې که فرض کړه په دې سخت راځي نو د امریکا به د دې حفاظت کوي یا د امریکای فوج یا د دې چې کوم الهدید بیس دی د هغې نه به دغه میزایل حملې چې دي دا به د ودرولو کوشش کوي. خو داسې ونه شوه او دغه حمله او په دغه ریجن کې د امریکې دغلته کې اوسېدل د میډل ایسټ د نورو ملکونو سره دا یره پیدا کړه چې که فرض کړه په قطر کې د ټولو نه زیات د امریکای فوج یا د هغې انسټالمنټ دی او هغه امریکا د هغې خلاف چې کوم جارحیت دی کوم حمله ده هغه نشي ودرولی یا نه ودرول غواړي نو بیا نور ملکونه لکه انډیا چې کوم ځای کې انویسټمنټ کړی دی نو پرورو باندې دغه د او آی سی کانفرنس کې چې کوم تقریبا 80 ملکونو مشران په دغه کې وو نو ورو دی یو خوا بل خوا کتل چې یاره اوس چې دی دا جنگ داسې دغه ته رسېدلی حد ته رسېدلی دی چې اسرائیل چې دی نو هغه د امریکې او د برطانیې په تعاون باندې څونه چې اسلامي ملکونه دي نو ون بای ون د هغې خلاف لګیا دي. لبنان شو، یمن شو، شام شو او بیا دی چې کوم د ګریټر اسرائیل کومه نقشه پیش کړې ده نو په هغې کې څه حصه د سعودي عرب هم ده. نو د او آی سی دغه چې کوم ناسته وه د هیواد نورو ملکونو نو په هغې کې یو پاکستان په اسلامي ملکونو کې داسې و چې هغه اټمي طاقت دی د ټولو نظر چې دی نو په دې و د ټولو نه مخکې سعودي عرب چونکې سعودي عرب سره د پاکستان د 13 او 15 اویا کالو راسې تعلقات دي برادرانه تعلقات دي ښه تعلقات دي په هر مشکل کې چې دی نو سعودي عرب د پاکستان مرسته کړې ده تعاون یې کړی دی. نو ډومبې چې دی نو سعودي عرب دغه معاهده دفاعي معاهده پاکستان سره وکړله او د پاکستان سره به دغه سټریټیجیک په د دفاع په مد کې هم او نور چې کوم تجارتي دغه دي په هغې کې به هم دواړه ملکونه خپلو کې تعاون کوي. د پاکستان فوج چې دی د هغې دپاره لکه دغه یو داسې موقع ده چې دغه مقدس ځایونو دپاره دا د پاکستان د عوامو دپاره او د فوج دپاره هم د فخر مقام دی چې دغه مقدس ځای حفاظت چې دی هغه ذمهواري کوم چې لکه د ډیر علماء کرام هم دغه وایي چې مستقبل کې به د دغې د حفاظت دغه ذمهواري چې دی نو دا
د پاکستان په دغه که مونږ وګورو کتونکو نو دغه ظلم او دغه جبر چې دی دا مسلسل روان دی. د دنیا چې کوم غټ ملکونه دي کوم چې طاقتور ملکونه دي هغوی په خوله باندې مهر لګېدلی دی او غزا کې نن هم دغه اسرائیل چې دی هغوی چې دی نو ماشومان وجني. 20,000 ماشومان داسې دي چې په دې حملو کې اوسه پورې دا وژلې شوي دي شهیدان شوي دي او د 100,000 نه زیات داسې دي چې بیا دویم ظلم دغه چې هغوی باندې خوراک څښاک او دغه څیزونه بند کړي دي. په دغه کې ډیر تعداد کې ماشومان هم دي زنان هم دي. بیا داسې دي کتونکو چې په کیمپونو باندې هم دوی حمله کړې ده چې کوم ځای کې پناه اخیستې ده په جوماتونو باندې دوی حمله کړې ده او دغه لکه د او آی سی د دې کانفرنس نه د مسلمانان چې دي خاص کر د پاکستان خلک چې دي مایوسه په دې شو چې په کار خدا وه چې د دوی دغه ځای کې یو اعلامیه داسې جاري شوې وه چې لکه د دې ظلم لارې دغه کړې وه ځکه چې اقوام متحده چې دی نو د هغې خبره د مذمت نه مخکې نه ځي. همدغه د اقوام متحده تر څو پورې چې کتونکو اوس دغه خبره په ډاګه شوله تر څو پورې چې عرب ملکونه په خپلو کې متحد نه شوي نو دغه شانتې اسرائیل به چې دی د یو نه پس بل او د بل نه پس بل چې دی نو د یو طرف نه به که موږ وګورو نو عراق لیبیا شام او دا نور اردن دا ملکونه چې دي نو په یو طرف باندې د امریکې د جنگ ښکار کړل او د بل غوانه چې موږ وګورو نو اوس د دې بل طرف نه ورپسې اسرائیل را شروع شوی دی نو فلسطین دی او پسې لبنان یمن نو او قطر نو دا که لږ که موږ د لږې مودې دی دغه ته غور وکړو نو تقریبا 6 ملکونه داسې دي چې په هغې باندې اسرائیل حملې کړي دي او په هغې کې مسلمانان وژلي دي. اوس ښکاره دی دا جنګ چې دی دا د اسلام او د کفر ترمنځ دا جنګ چې دی دا دغه کېږي. نو په داسې کې تاسو غزا کې وګورئ نو غزا دپاره غیر مسلمه ملک چې کوم دی که تاسو ګورئ اسټرالیا کې یو ډیر زیات غټ جلوس وروت او په لکونو خلک پکې شرکت کړی او هغوی د غندنه مو کړله او د اقوام متحده نه او د نور چې کوم غټ ملکونه دي طاقتور ملکونه دي د هغوی نه دا غوښتنه وکړله چې دا جنګ دې بند کړي او دا جنګ چې چا مسلط کړی دی د هغه خلکو د هغه فیصله کوونکو خلاف ته کاروي کې که تاسو وګورئ نو په امریکا کې په کینیډا کې په برطانیه کې او په نورو ملکونو کې همدغه شانتې خلک راوتي دي عام خلک راوتي دي. خو د ټول هر څه باوجود چې نتنیاهو دا ګڼي چې موږ په ټوله دنیا کې یوازې شو او تجارتي پابندیانې چې دي هم په تیزۍ سره په دې کېږي. کتونکو د دغه پاکستان او د سعودي عرب د دغه معاهدې نه پس دا امکان لري چې نور هم د میډل ایسټ ملکونه د پاکستان سره دغه شانتې تعاون وکړي او که دغه تعاون دغه شانتې تیزۍ سره روان وي نو زما یقین دی چې اسرائیل به دغه ځای کې دغه خپل هغه چې دی ظلم او دغه به مجبور بشي چې دغه ظلم دغه کې. بلخوا انډیا چې دی نو انډیا ته هم دغه پته ولګېدله چې کوم ځای کې سعودي عرب او پاکستان یو ځای وي نو د انډیا ډېر کوششونه چې دي سازشونه چې دي د مخکې نه چې کوم شروع دي هغه به ناکام کړي. کتونکو همدې سره د دې پروګرام په وخت په دې ځای ختمیږي. فرید الله خان ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.